کله چې د سره ډولۍ پتلو شي درته یاد بشم او کله چې جنجان په ګډېدو شي درته یاد بشم لا خو په رڼا کې در سره دي د رڼا یاران نور چې مازدیګر په ډوبېدو شي درته یاد بشم او تا ته به اخره کې زما کمی محسوسه شي خوند چې د محفل په کمېدو شي درته یاد بشم درد به و زه به وم جړا به وه نور هیڅوک نه و د څو رڼو ستورو رڼا به وه نور هیڅوک نه و او په سختو ورځو کې به هر چا اړولی و مخ یوازې مور به مې ترخوا وه نور به هیڅوک نه و چې په توره شپه پسې سحر راځي رڼا به راشي او بلا دې واخلم نوره مه جاړه جړا به راشي او ته خو په بل سړي ډاډی زه نو ستا څه غم دی د بیلتانه بلاک که راشي نو په ما به راشي په ژوندانه خو مې هېڅوک تپوس له نه راځي خو د مرګ نه پس ته مې بیا وګوره دنیا به راشي د څه خلکو په زندګۍ کې زمونږ مثال د هغه وړوکي ایپ وي که نه چې کله د هغې په موبایل کې ځای ختم شي نو هغې بیا مونږ ډیلیټ کي او چې کله ورته ضرورت پیښ شي نو بیا هغې هغه ایپ انسټال کي مطلب د دې خبرې دغه شو چې بعضې خلک مونږ سره محبت نه کوي خو چې کله د هغې څه ضرورت وي او کله د هغې څه حاجت وي نو بیا هغې زمونږ خواله راځي که نه نو هغې ته زمونږ هېڅ ضرورت نه وي په زندګۍ کې د دوو شیزونو کمی انسان په اذیت کې اچوي یو خوب چې کله د انسان د شپې خوب نه وي که نه نو د هغه دا مخ خرابېږي او دویم د خوښې انسان که چېرې دا نه وي که نه نو د انسان زندګي خرابېږي